سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د سعودي عربستان مسافرو لپاره ډیر ښه خبر لرم، کوم چې یاد هیواد ته د پروازونو په باره کې دی چې اوس به مستقیما کم مسافرو ته اجازه ورکړی شي چې د افغانستان څخه سعودي عربستان ته سفر وکړي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، سعودي عربستان اعلان وکړ چې اوس د واړو ملکونو مسافر کم چا چې په سعودي عربستان کې یو ډوز واکسین کړی وي، دوی د دې کال 12 میاشتې 4 تاریخ څخه کولی شي چې په مستقیمه توګه سعودي عربستان ته بیرته راشي، خو هلته به سعودي عربستان کې 3 ورځې کرانتین تیروي. نو زموږ ښه هیوادوال کم چا چې په سعودي عربستان کې یو ډوز کړی دی، کم چا چې 2 ډوزه کړي هغه خو تلی شي، هغه تاسو واړو ته پته ده. خو ښه هیوادوال چا چې یو ډوز په سعودي عربستان کې کړی دی نور واپس خپل ملک ته راغلي دي، دوی اوس کولی شي چې د 12 میاشتې 4 تاریخ څخه په مستقیمه توګه د افغانستان څخه سعودي عربستان ته لاړ شي. نه دریم ملک ته د تللو ضرورت شته، چې کوم دریم ملک ته به کسان تلل، زموږ افغانان خو زیات نه دي تللي، خو بیا هم کوم دریم ملک کې به 14 ورځې تېرولې، نو هغې نه پس به سعودي عربستان ته تلل. نور خوا مسافرین چې دوی نه یو ډوز په سعودي عربستان کې کړی دی او نه یې مکمل کړي دي، نو دوی په الحال نشي کولی چې مستقیما سعودي عربستان ته لاړ شي. خو وړمه ورځ سعودي عربستان د پاکستان په شمول 6 هیوادونو څخه بندیز لري چې کم د 12 میاشتې اول تاریخ څخه به د دې هیواد وګړي په مستقیمه توګه سعودي عربستان ته لاړ شي، کوم چې هلته 15 ورځې کرانتین تیروي. نو زموږ ښه مسافرین چې واکسین په وطن کې کړي دي، دوی یو څه موده انتظار شي، ممکن سعودي عربستان دوی ته هم اعلان وکړي، یا دوی کولی شي چې پاکستان ته لاړ شي، هلته 16 ورځې تیرې کړي، هغې نه پس بیا سعودي عربستان ته لاړ شي. خو پاکستان به ټکټونه ممکن ډیر ګران وي، نو لږ څه نه انتظار وکړئ، انشاءالله چې تاسو لپاره به هم سعودي عربستان د حل لار ولټوي. بل خلکو د سعودي پروازونو په باره کې معلومات هم دومره وو، که دې باره کې کم نوي سره راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ تر څو زه مو په وخت خبر کړمه. نو ستاسو د سپورټ او دعاګانو څخه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.